بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د سلام په وړاندې کولو سره دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 11 ټولګي 1 لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې لوست عنوان دی د 8 څپرکي لنډیز یا خلاصه. د دې درس په پای کې موږ د 8 څپرکي هغه مهم ټکي مرور کوو او هیله مو داسې نه دا ده چې دغه مهم ټکي زده کړئ، همدارنګه خپل کتابچو کې یادداشت کړئ. کوم تجربې چې موږ کار کړي، کوم عملي کارونه، هغه مو هم مخکې تاسو ته تشریح کړي دي. فقط اوس یو لنډ خلاصه یا مرور پرې کوو. نو مخکې دې چې زه د دې فصل په اړه خبرې وکړم، موږ په تیر درس کې د فارادې قانونونه هم تاسو ته تشریح کړل. کورنۍ دنده مې درکړی و، یو سوال، خدای دې وکړي چې هغه سوال مو هم حل کړی وي، خپل کتابچو کې مو یادداشت کړی وي. دا دی راځو د 8 څپرکي لنډیز ته. 8 څپرکي کې مونږ د الکترولیز عنوان لاندې بحث درلوده. الکترولیز څه معنا لري؟ دغه لیز ټوټه کول، الکترو برېښنا، یعنی د برېښنا په واسطه د یو مرکب ټوټه کولو ته موږ څه وایو؟ الکترولیز وایو. که چیرې مثلا موږ د اوبو په واسطه یو مرکب ټوټه کوو، تجزیه کوو، هغه ته هایدرولیز وایي. یعنی د برېښنا په واسطه د یو مرکب ټوټه کولو ته څه وایي؟ الکترولیز وایي. کله چې موږ یو د برېښنا په واسطه یو مرکب تجزیه کوو، د دې تجزیې څخه تاسې پوهېږئ چې هلته په آیونو باندې بدلیږي، ټوټه کیږي. همدارنګه هلته الکترودونه هم دي. کله چې مثلا سودیم کلوراید که چیرې موږ تجزیه کړو، الکترولیز عملیه کې سودیم فلز او کلور لاسته راځي. تاسې پوهېږئ چې فلز چې مثبت آیون لري په منفي قطب کې، همدارنګه غیر فلز په مثبت قطب کې چې انود وایي. یعنی سودیم په هغه قطب کې چې منفي برق لري، یعنی کلورین په هغه قطب کې ځای په ځای کېږي چې هلته مثبت قطب وي. کله چې سودیم تجزیه کیږي، سودیم کلوراید تجزیه کیږي، په کاتود کې چې کومه عملیه ترسره کیږي او په انود کې چې کومه عملیه ترسره کیږي، په هغې اړه تاسو پوهېږئ چې اکثرا فلزات چې دي په کاتود کې او په غیر فلزات په انود کې. همدارنګه په کاتود کې چې کوم عملیه ترسره کیږي ارجاع عملیه ده، او په انود کې چې کوم عملیه ترسره کیږي تحمض عملیه ده. د الکترولیز کارونه چیرې ده، چیرې په کار وړل کیږي، په کتاب کې هم ذکر شوي دي. کله چې موږ د الکترولیز بحث تاسو ته تشریح کوو، په هغې کې مو د الکترولیز کارونه وویل چې په صنعت کې د فلزاتو د سوچه کولو لپاره یا د خالص کولو لپاره په کار وړل کیږي. همدارنګه د فلزاتو د حفاظت لپاره په کار وړل کیږي د الکترولیز عملیه. همدارنګه د الکترولیز څخه د فلزاتو د حفاظت یا ښه ساتلو کې یا په ملامه کولو کې، همدارنګه په د فلزاتو ارجاع او اکسیدیشن یا د مرکباتو تجزیه کول یا د یو فلز لاسته راوړل، دغه ټولې عملیې د الکترولیز په واسطه ترسره کیږي. موږ د الکترولیز په بخش کې چې کوم تشریحات تاسو ته درکړل، انود مو وپېژنده، کاتود مو وپېژنده، انیون، آیون، همدارنګه د الکترولیز ظرف پیل مو تاسو ته هم تشریح کړه چې موږ د دغه پیل په واسطه وکولی شل د کیمیاوي عملیې په واسطه، یعنی د کیمیاوي انرژي په برقي انرژي بدله کړو. هغه د کوم پیل په واسطه مو دغه عملیه ترسره کړه؟ الکترولیتیکي پیل په واسطه. که مو په یاد وي، یو محلول مو جوړ کړه، ولتمتر مو ورسره وصل کړه، یو
الکترود مو میسي او بل الکترود مو د مګنیزیم فلز و. هغه محلول هم تیزابي و چې دغه عملیه ترسره کېدله د برقي انرژي مو په برېښنایي انرژي بدله کړه. یعنی هر هغه عملیه چې هر هغه پیل چې کیمیاوي انرژي په برقي انرژي بدله کړي د الکترولیتیکي پیل په نامه یادیږي. همدارنګه موږ د اوبلن محلول تجزیه مو تاسو ته تشریح کړې وه چې موږ هلته کوم تعاملات چې ترسره کیږي په اوبلن محلول کې، ګرچې هغه تعاملات سل په سلو کې موږ هغه تعاملات چې تاسو ته وکارول شتون نه لري. دا یوه وړاندوینه وه چې موږ د اوبلن محلول کې یا په تیزابي محیط کې هغه تعاملات ترسره کړل. یوه وړاندوینه وه چې کیمیاپوهانو وړاندوینه کړې وه. همدارنګه موږ د سودیم کلوراید اوبلن محلول مو هم تجزیه که چې یو ډوله ښیښهیي نل څخه مو ګټه واخیستله، د الکترودونو او اتصالي لیلونو په واسطه مو وکولی شل سودیم کلوراید اوبلن محلول جوړ کړو او د برېښنا په واسطه هغه تجزیه کړو. دلته مو یو کار کړی لږ اندازه، یعنی کله چې موږ په هغه تجربه کې ولیدل سودیم کلوراید د برېښنا په اوبلن محلول کې سودیم مثبت او کلورین منفي ایون ته تجزیه شو. اوبه هم په محیط کې شتون درلودې ځکه محلول وه. دلته اوبه هم تجزیه شوې په هایدروجن، همدارنګه په هایدروکسیل ایون. دلته هایدروکسیل په محیط کې شتون درلوده، نو دلته د فلز ایون یا د سودیم ایون ډېر فعاله دی، کولی شي چې د سره ډېر زر اړیکه ټینګه کړي، تعامل ترسره کړي. د دغه تعامل په نتیجه کې سودیم هایدروکساید لاسته راغی. همدارنګه د اوبو د هایدروجن مثبت ایون د کلور منفي ایون سره هم هلته شتون درلوده چې دغه مقدار د کلورین په محلول کې لږ وه، ځکه دا فرار کوه د محلول څخه، خو بیا هم لږ اندازه شی جوړ کړل، تیزاب یې جوړ کړ چې موږ د سودیم هایدروکساید هغه محلول چې کله فینولفتالین مو پکې اضافه کړه، دغه محلول ارغواني رنګ ځان ته غوره کړه. کله چې الکترونونه موږ تبدیله کړل، تغییر مو ورکړ ځایونه، د دغه HCl په واسطه دا بیرته څه شو؟ بې رنګه شو، یعنې د خنثی کولو عملیه هلته ترسره شو. همدارنګه موږ د سلفوریک اسید محلول هم تجزیه کړ چې سلفوریک اسید د هافمان آلې په واسطه مو دا کار وکړ. کله چې مو سلفوریک اسید محلول جوړ کړ، یعنې د اوبو سره مو دا یو ځای کړل، د دغه تعامل په نتیجه کې لومړی د هایدرونیم ایون او د سلفاید ایون، همدارنګه کله چې بیا د سلفاید ایون د اوبو سره یو ځای شو، د هایدرونیم ایون همدارنګه د سلفیت ایون لاسته راغی. بیا په کتور کې چې کوم عملیه ترسره کېدله د هایدرونیم ایون په واسطه چې د دوه مالیکوله د هایدرونیم ایون مو یو ځای کړل، دلته هایدروجن لاسته راغی او په کتود انود کې چې کوم تعاملات ترسره شوي په مجموعي ډول، کله چې موږ اوبه د الکترولیز کړي، اکسیجن او هایدروجن ګاز څه شو؟ لاسته راغی. د وروسته د دې موږ ملامه کول تاسو ته تشریح کړل چې ملامه کول داسې هم تعریف کړي وو چې یو فلز د بل فلز په واسطه پوښول ته ملامه کول وایي په کیمیا کې، چې موږ د مسو سکه د جست فلز په واسطه وپوښوله، چې دغه عملیه د ملامه کولو عملیې په نامه یادیږي. همدارنګه موږ د الکترولیز مقداري قانون تاسو ته تشریح کړ چې په هغه قانون کې د فارادي دوه قانونونه تشریح شوي وو. په لومړی کې موږ د فارادي قانون څخه دا زده کړي وو چې
د ټوټه شویو موادو مقدار نیغ په نیغ اړیکه لري د برق مقدار سره. یعنی که چیرې د برق مقدار زیات وي د مواد چې هلته رسوب کوي هغه فلز چې لاسته راځي هغه مقدار به هم زیات وي. که چیرې د برق مقدار کم وي هغه فلز چې لاسته راځي په الکترودونو کې هغه مقدار به کم وي. یعنی کوم اړیکې چې درلودله هغه مو تاسو ته تشریح کړه چې ام نیغ په نیغ اړیکه لري د څه شي سره؟ کیو سره. یعنی ام د موادو مقدار وه، یعنی هغه د فلز مقدار، کیو د برېښنا مقدار. موږ بیا کیو په مخکې درسونو کې تاسو ته تشریح کړې وه چې مساوي کیږي د برېښنا د شدت او زمان. یعنی د برق مقدار د برېښنا مقدار مساوي و د برېښنا شدت ضرب د وخت. د برېښنا مقدار قانون واحد کولمب و چې د کولمب په واسطه اندازه کېده او د شدت واحد امپیر و چې ضرب د څه کېده د وخت واحد هم څه دی؟ سیکنډ دی. همدارنګه موږ د فارادې دویم قانون هم تاسو ته تشریح کړ. په دویم قانون کې راغلي وو کله چې یو فارادې برق کله چې د الکترودونو څخه تیر شي او عبور وکړي نو د یو معادل ګرام په اندازه فلز هلته رسوب کوي. یعنی لیکلی شو چې معادل ګرام اړیکه لري د فارادې سره. کله چې یو فارادې برق د یو محلول څخه تیر شي نو د یو معادل ګرام فلز هلته څه کوي؟ رسوب کوي. موږ په دې هم پوهیږو چې یو فارادې برق 95,500 کولمبه برق دی. یعنی یو فارادې 95,500 کولمبه کیږي. کله چې 95,500 کولمبه برېښنا د یوه الکترود څخه عبور وکړي نو هلته د یو معادل ګرام په اندازه څه شی لاسته راځي؟ فلز لاسته راځي. په دې کې موږ مثالونه هم کار وکړل او د دې دواړو قانونونو څخه چې کوم رابطه یا فرمول لاسته راته هغه فرمول داسې و چې ام مساوي کېده د آی یا شدت د برق ضرب د وخت تقسیم پر فارادې بیا ام ضرب د ای. دلته ام د مواد مقدار دی. دا فارادې خو تاسو پوهیږئ چې 95,500 کولمبه کیږي. همدارنګه شدت چې په امپیر باندې ښودل کیږي، تی هم وخت چې په سکند باندې ښودل کیږي، مالیکولي وزن د فلز او ای هم ولانس دی. د دغه اړیکې په واسطه موږ کولی شو چې په الکترودونو کې د فلزونو مقدار د هغوی څومره وخت کې چې مواد لاسته راځي یا څومره برېښنا مصرفیږي یا د هغوی مالیکولي وزن د دغه رابطې په واسطه موږ کولی شو لاسته راوړو. نو د دې فصل دغه مهم ټکي همدا و. خدای دې وکړي چې د دې فصل نه مو هم څه زده کړي وي او کوم مشکلات چې وي هغه مو حل شوي وي. نو کورنۍ دندې لپاره زه تاسو ته د اتم فصل د تمرین حل دی. یعنی تاسو د اتم فصل یا څپرکي کې تمرینونه یا سوالونه چې راغلي دي هغه په پوره ډول حل کړئ. کوم محاسبې چې لري صحیح و غلط، خانه خالي
هغه د هم کولی شي چې دغه ویډیوګانې لیدلو سره او د کتاب مطالعه کولو سره هغه تمرینونه تاسو حل کولی شئ. هغه تمرینونه خپله کتابچو کې یادداشت کړئ، ښه منظمه یې ولیکئ تر څو ستاسې مشکلات حل شي. نو تر څو چې زه بیا ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم د 9 فصل د پیل چې فلزات غاړو ته شي کوم، تر هغه وخته پورې مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.